من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه في أول كلامنا وأوسط كلامنا وآخر كلامنا اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا ويا ملهم الملائكة ألهمنا اللهم رب زدني علما ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين صدق الله العظيم. ما قبل سر رب الداده صدا آیت مبارکه اختتام د شبهات دی. مخکې شبهات ذکر شو چې یوا شبهه وارده و په تحویل قبله باندې او یوا شبهه وارده و سعی بین الصفا والمروه باندې. نو دا اختتام د شبهات او تعلق دی هغه شبهه د تحویل قبله سره. حاصل د تعلق دا دی اصلی دین هغه امتثال د امر الهی دی. اصلی دین امتثال د امر الهی دی، نه اعتبار کول د جهاتو، نه اعتبار کول د جهاتو، یعنی جهاتو لرا اعتبار نشتا. دغه جهتونه د دین نه دی. سیاره مشرق طرف ته اوس مونږ کوي، مغرب طرف ته کوي، یا بیت الله شریف ته. لکه اوس مونږه بیت الله شریف ته مونږ کوو کنه، یعنی بالفرض والمحال اسی مثال په تور سمجاولو د پاره وحی خو بند دی کنه. خو سو اوس مونږ ته الله د طرف نه برای راست یو ټلیفون راشي او راته وایي چې بیت الله شریف نه مخ واړو د سینور خطه طرف ته مونږ کوو، مشرق طرف ته مونږ کوو. نو بل بیا مونږ وسکو بیت الله شریف ته مونږ بیا مونږ د دې میراسترګې ډوبي مشرق طرف ته مونږ کوو کنه. نو اصل دین څه شی دی؟ امتثال د امر الهی. اعتبار نشته جهات لره. کوئی شي په خبره خاجی لیس البر ندی نیکی اندا خبره تولو تاسو مخونه واړو تاسو وجوهکم مخونه خپل قبل المشرق په طرف ته مشرق والمغرب اور مغرب ولكن البر لیکن اصلی نیکی څه دی؟ من آمن بالله. البر دا مصدر دی نو وصف دی. من آمن من دا ذات دی او تاسو ته پته دی چې حمل د صرف وصف په ذات باندې دا شنیع دی، دا جائز نه دی. حمل د صرف وصف په ذات باندې نو دا بیا مؤول کا. او دې کې مولوی صاحب درې توجیهات د بیانېږي. ښه اوله توجیه ده نو دا بیا مؤول کا څرنګه صدقه دې کې مقدر او بسا ولکن البر اعتقاد من آمن بالله، اور یا مقدر او بسا ولکن البر عمل من آمن بالله. اعتقاد من آمن عمل من آمن. ترجمه به څنګه شي؟ لیکن اصلی نیکی څه دی؟ اعتقاد من، اعتقاد لرل من د هغه چا دی آمن بالله. صحیح شو؟ اور یا عمل من آمن، لیکن اصلی نیکی څه دی؟ عمل کول من هغه چا دی آمن بالله. صحیح شو؟ هدي دویمه توجیه ده چې دغه حمل د صرف وصف په ذات باندې دا مبالغتن شوه دی. زید عدل پشانتی. زید عدل دا خو مثال خو بار بار د تبینیږي تیریږي د تکنه. نو دغه حمل د صرف وصف په ذات باندې مبالغتن نو بیا به تعبیر د شي ولکن البر ای ولکن البار الکامل. بار الکامل زید العدل، زید عدل ہی ہے. یعنی سار نواخل ترخپو پوری عدل ہی عدل دی کنه. حمل مبالغتن معنا ده. نو دغه دې کې چې حمل مبالغتن څه معنا بشي؟ ولکن البر ولکن البار والکامل.
یعنی کامل نیکوکار سړی من هغه دی آمن بالله والیوم الاخر. وشولا دریمه توجیه ده صدقه دې کې مقدر رو بسا ولکن ذل بر لیکن صاحب د نیکی من هغه څوک دی آمن بالله. وشولا من آمن هغه څوک چې ایمان راوړی وي بالله په الله باندې په ورځ د آخر باندې ملائکه باندې کتاب باندې او نبیین انبیاء باندې وآت المال على حبي آتا بمانا یؤتی ای یؤتی المال ورکی هغه المال مال على حبه دغه ها ضمیر رغله نو دې کې دوه توجیهات دي. یو توجیه ده چې دغه ها ضمیر دا راځي د الله جل جلاله ته نو علی حبه ای علی حب الله نو معنا به دا شي چې ورکی دغه مال په محبت الله یعنی ولی مال ورکی یرا الله محبت ور باندې غالب دی کنه نو دغه ورکړه د مال ورکړه د صدقه د محبت الله د واجنوي نو دې د واجنا مقصود په صدقه کې هغه ذات باری تعالی دی. صدقه کې مقصود څه شه دی؟ ذات باری تعالی نه متصدقن علیه چا باندې ته صدقه کوي کنه مقصود دا نه دی صحیح شو. مقصود الله دې سمانه الله خوشاله شي چاته څه صدقه ورکړي هغه خوشالي خو مقصود نه وی کنه اندې د واجنه ګوره زمونږ بزرګان یې کنه چې چا باندې صدقه وکي کنه هغه نه د دعا درخواست هم ما کوه اور نیت کی دعا هم مقصوده ما غاڼه بس صدقه رد البلا دا ته مې دعا رته وکړه صدقه وکړه نیت کې د کم مقصد دی الله ته ځان وسپره الله به ته دغه مشکل ختمي اور حاجت په د پوره کوي. نو به هر حال صدقه کې مقصود د الله ول ذات نه ذات متصدقن علی اندې د واجی نه بیا یو فقہی مسله ورنه معلومیږي مولوی سیم هغه مسله دا دی چې صدقه کې رجوع کول جایز نه دی. دا چاته صدقه ورکا کنه کال بعد ته رجوع کوي دغه رجوع کول جایز نه دی. لکه دغه مدرسې باندې مثلا چوک صدقه کوي کنه نو تاسو باندې خوراکونه کوي څه کوي کال تیر شو نو بیا هغه ملک صاحب پڅړ شو نو تاسو ته ویلو چې د یو کال ما تاسو ته وريجي راوړي دي دیګونه مدر تر وړي دي نو بس شابه ماته دیګونه را واپس ما تاسو باندې 1 لک روپی خرچا کړی شابه دا واپس کو څه شي واپس کو ځه خپل لار نسه هغه د صدقه کړي صدقه کې رجوع کول جائز نه دي. هبه دې کې مقصود هغه موهوب له ولا ذات وی الله ولا ذات نه وی زه استاد یو شی هبه کوم یو شی تحفه کوم کنه زما مقصود ته ته معنا رضی شي ته معنا خوشاله شي صحیح شو. دې کې مقصود د الله ولا ذات نه وی د واجنا په هبه کې رجوع کول دا جایز دي. هبه کې رجوع کول څه شي دي جایز دي. بیا فقهای کرامو د لپاره څه شرایط بیان کړی دي. یو داس دغه هبه دا ذی رحم محرم ته نوي ځکه ذی رحم محرم نه څکله ته هبه کې رجوع کوي نو د سره قطع رحمی راځي رشتہ ور سره ختم کیږي نو د واجنه رشتہ دار نه هبه کې رجوع کول جایز نه دي. اور بل شرط ورته فقهای کرام دا بیانوي او زمونږ احناف حضرات صدقه رجوع له جایز دي صدا بالترازی بالترازی معنا دا ستا موهوب له ته ویلو چې یاره دغه قلم مدر کړو شابه د قلم ماته واپس راک کچرته دا راځي وی یاره وای خلمانه خدای ښه قلم وای قلم را تار وخت کې واخله نو اوس هغه صحیح دی بس وشول رجوع کچرته هغه نه درکې کنه څه نه درکوم ولې درکول نو بیا رجوع نشي کوله بیا ورته شرط دادی بقضاء القاضي اوس په دا خدیبانه د قلم سر خولل ډیر ګران می کنه نو لاړ د شي قاضي ته صحیح شو قاضي باندې دغه قلم ځان د پر رواخلی قاضي به فیصله وکي چې شبه د قلم ورته ورکا خوشوي خو جائز دی خو انتهایی یو سپک کار دی ها دا نه څه بسوس هبه کی رجوع کول دا شروع کو څاسي جایز دی انتهایی یو غټیا کار دی. خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي العائد في هبته كالكلب العائد في قيئه اذا رجوع کون کې په هبه خپل کې د پشانت د سپیده هغه سپه چې هغه خپل کې واپس خوري سپه الټه وکي کنه هغه الټه په خپل باندې بیا خوري
نو دغه کس هم دغه سړی په شان دی نو انتهایی سپک کار دی نو بهر حال دغه علی حبه علی حب الله د کی دغه مسله معلومه شو حاجی اور بل توجیه ورکې دا دی چې دغه هی ضمیر دغه مال ترجه دی ښا علی حبه علی حب المال یعنی ورکی دغه مال علی حبه ای مع حب ذلك المال دغه شانتی تعبیر برو بسخه علی بمانه مع یعنی سرا د محبت دغه مال ور باندې خګران هم دی مال د خو مال ځکه یی کنه چې یمیل الیه التبع چې طبیعت دی طرف تمایل دی کنه صحیح شو استاد خو اندسې ناس یو کنه خو د دې کې تزیو 500 ولا زیر نوٹ رو بسم کنه نو ټول بزړه کې هغه خپل کې ورته وبره شي سره ډېر ښه نوٹ دی نو مال ځکه ورته یی نو دغه باوجود د دې چې دی مال سره خپل محبت هم دی خو بیا یې ورکوي الله تعالی په لارې کې صحیح اور بل دا چې دینه یو مسله معلومه شو چې هغه مال الله په نس باندې مقبول دی چې هغه ته محبوب وي یعنی هغه شی به ته صدقه کوي کنه چې هغه ته محبوب وي تی خپل ځان د پاره خوخی نو بل مسلمان د پاره هم خوخ کدي دی ورکا او کم یو شی ته خپل ځان د پاره نه خوخی کنه نو بل د پاره هم ما خوخه بیا او دې د پاره مون سره تایید څه شری لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون یعنی تاسو نیکی ته نشو رسیدله حتی چې تاسو خرج کو هغه شی څنګه تاسو تخپل محبوب وي نو علی حب المال ذوی القربى رشتہ دارانو ته والیتاما یتیمانانو ته والمساکین مسکینانو ته وابن السبیل مسافرانو ته والسائلین سوالګرو ته یعنی سوالګر تا نه وګوري سوال درته وکي نو دا سوال کول اگر کا بد شه دی خو بعضی صورتونو کې سوال کول جایز دی یعنی ته اوس انتها درجه مجبور ہے او ته حالت چاته پته نه لګي نو اوس ته مجبور شې چې را خامخه ته اوس خپل ملګری خبر کا خپل رشتہ دار خبر کا بل مسلمان خبر کا چې را زده سي مجبور یم نو دغه صورت کې سوال کول بیا جایز دی نو اوس سوالګری ته ورکوا بعض خلک دا یی چې را سوالګری ته نه ورکړي ولی بنور کوي قران مجید آیت دی والسائلین ورکوا بیا دا دې چې دغه تحقیق تا باندې خپل لازم دی چې دغه سوالګره آیا ګداګر دی پېښور دی او کدا یقینا محتاج دی ضرورت رخصته دی مجبوری رخصته دی په مخې کړه دی ځکه سوال کوي نو دا تحقیق په خپل باندې وکړه خو بیا دا دی چې سوالګره اگر کا پېښور ولی نوي اگر کا ګداګر ولی نوي دای پېښا ولی نوي خپل کړي خو هغه ته خص نه ورکه ما ورکوا خدا دې ته هغه سپکوا ما بعد خلک بیا غته خبري کوي مړه سانډا غونډي وجود د خدای د غار کار نشي کوله هر وخت را خوشوي نه قران مجید آیت دی کنه و اما السائل فلا تنهر صحیح شو جړکاو مت یعنی رټای ما بس نه ورکه ورته الله در باندې رحم وکا صحیح شو او بل خبره خدا دې څه ورته ورکا ځکه چې دې ته ما ګوره دغه سانټا ته دا نه غواړي بلکې الله په نوم در نه غواړي کنه الله نومي د تواخستو نو الله نه ما ډیره لوی دی الله نومي د تواخست الله نه می خیال وسته څه ورته ورکا کبیا ته اوس خپل مجبوری نشي ورکوله ځکه دغه سوالګری خو دې ته نه ګوري کنه دا خو د سپینو کپړو ته وګوري یا راکا خو دې ته دا پته نشه مخبل ملایان طالبان موږ سره چرته دي څه شي درکو درته اوس خزه ته درکم نو زه خپل بچی ته ګلاس روپی چرته نه ورکم دا ګلاس روپی خو به تمانه واخلي او د حال دار چې تا جیبونه ډاک دي دا دغه باډیانې د پیسو نه ډاک دي او ما سره خواندا یو 500 روپی دي نو په دغه صورت کې وته چې را معاف کړم صحیح شو خوراټای ماخه وسائل وفي الرقاب وفي فك الرقاب فاخلصولو د گردنونو کې الرقاب د جمع د رقبتون لخوا اور مکمل گردن ورنه مراد ده وفي الرقاب وفي فك الرقاب فاخلصولو د گردن کې اوس د خلاصول د گردن د کې درې صورتونه راځي یو ازدول د گردن هغه د مدیون دي نو وفي الرقاب وفي المديونين وفي المديونين مديون زکات مديون هغه په قرضو کې گرفتار وي کنه هغه چټ په قرضو کې گرفتار وي نو ته هغه ته مال ورکا هغه قرض ادا کا د دې ولا چټ آزاد کا صحیح اور دویم وفي المسجونين زکه مسجون قیدی هغه هم گرفتار دي کنه
او دغه قیدی عام دی اگر خچرته دغه قیدی کفار سره په جیل کې قیدی وي کافرانو سره بیا کافران دغه ملکونو ول قیمتونه لګي ښا چیرې پلانکې مجاهد دی مون سره یره د دې 1 کروڑ قیمت ته ورته وی خ 1 کروڑ روپی ادا کو دغه قیدی واخلو ډیر مجاهدین افغانستان جهاد کې د سی په پیسو باندې رخلاص شوی دي کنه دلته مجاهدین ورته بیا چاندې کولې هغه به په پیسو باندې واخستو نو دا او یا اندرنګي دغه پاکستان کې د نن هم یعنی مسلمانانو سره په جیل کې وي چې جرم یې کړی وي او هغه جرم نه به توبه هم وستي وي یا غلطي کې ونه یو جرم شي وي بیا ور باندې خیمان هم وي خو هغه باندې حکومت عدالت یو جرمانه ولګي چیرې یا مثلا 1 لک روپی ادا کا او یا 1 کال 2 کال جیل به تیرای صحیح شو نو اوس هغه غریب مسکین دی 1 لک روپی ادا کول نشي نو هغه ته 1 لک روپی ورکا هغه دغه جرمانه ادا کی او هغه خپل څټ آزاد کی نو دا دوا شو وفي الرقاب وفي المسجونين او دریم وفي المكاتبين اگر کا غلامانو دور خو نشتا او مکاتب غلام هغه څټ هغه هم عقد کتابت کې گرفتار وی کنه عقد کتابت مولا سره کړی دی چې 1 کال کې به تماته 1 لک روپی ادا کې نو بس بیا به آزاد وي نو اوس هغه سره ته امداد وکا هغه ول دغه عقد کتابت ادا کا چې هغه څټ آزاد شي وفي الرقاب واقام الصلاه اور قائم کوي منځ وات الزکات اور ور کوي زکات نو ګوره وات الزکات دینه معلومه دا شوا چې دغه مخ کې کم انفاق ذکر شو دغه انفاق نفلی انفاق وات الزکات دغه فرضی انفاق نو اشاره دې طرف ته کوي کنه زمونږه پښتنو په شانتینا چې صرف بس فرضی انفاق تیر اړولې وی ښا کور کې رشتہ دارانو کې څوک مجبور دي بیمار دي څه دي بس مړه زکات په بیا د تدرکم ښا زکات کې مونږه خېګړې کو هغه زکات نه دا ته الله مال درکړې دي لګ نفلی صدقې مر سره وکړه صرف زکات خو نه دي کنه نفلی صدقات هم کوا خېګړې کوا صحیح شو نو نفلی صدقات هم ور سره کوي فرضي سراسر والموفون دغه عطف ته په من امنا بالله باندې ښا من امنا بالله نو مرفوع ده کنه ولکن البر من امنا والموفون اور پورا کون کی بعهدهم د وعدو خپل دي اذا عهدوا چکل دوی وعده وکي والصابرین د منصوب دي ولی امدحو مقدر د واجنا اغاب ورته وبسي والصابرین ای امدح الصابرین یعنی خاص کر ز تعریف کوم الله فرمای ز مدح کوم د هغه خلکو الصابرین ته هغه ثابت قدم وي فی البأساء فی شدت الفقر په شدت فقر کې والضراء فی شدت المرض په شدت مرض کې او یا بل معنا فی البأساء په سختو کې والضراء اور په تکلیفونو کې هغه ثابت قدم وي ایمان نه پریږدي وحین البأس وحین القتال وحین القتال ګوره مخکې قتال ولا بیان روان دي ښا نو اشاره در تدرکا صرف وحین البأس ټکی سره اوس دا قتال ولا ذکر مخکې ذکر د توحید وشولو اور اندرنګي یو څو ځایونو کې د نفي د شرک وشولا د شرک فعلی ولا رد تاسو ته بیان شو چې د کې رد شرک فعلی دی نو اوس دغه توحید اثبات د توحید پرچار د نشر او اشاعت او د شرک ولا رد دا په جهاد سره کیږي اور جهاد نه مقصد هم توحید هغه پرچار دی او د شرک ولا رد دی نو ذکر د جهاد شروع شو وحین البأس اولئک دغه کسان الذين هغدي صدقوا چې دوی رښتونی دي فی دینهم واولئک دغه کسان هم المتقون خاص دوی متقیان دي نو د سره حقا روبسو کنا حقا نو معنا به ډیر خوند وکي ښا صدا ریښتونی متقیان دي یعنی هر یو سړی به دغه داوا کوي چې زه متقیم نه ریښتونی متقیان دغه دي یا ایها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص اوس مولوی صاحب دغه دینا احکام شرعیه بیانېږي اور امور انتظامیه بیانېږي ځکه بیانې دغه امور انتظامیه او احکام شرعیه څخه د بعد بیا جهاد ولا بیان را روان دي اوس دغه جهاد به کله کیږي
څکله ریاست هغه مستحکم وي، ریاست کې کله استحکام وي. اوس دغه ریاست د کله مستحکم کیږي، دغه ریاست استحکام دا موقوف ته په عدل باندې، دا موقوف ته په عدل باندې، اور دغه عدل دا موقوف ته په احکام شرعیه او په امور انتظامیه او نفاذ باندې. ځکه احکام شرعیه نافذ شي اور اندرنګي امور انتظامیه نافذ شي نو عدل براشي، او ځکه عدل راشي نو ریاست مستحکم شو، نو اوس په تخ جهاد کولای شي. یا ایها الذین آمنوا ایمان ولو کتب علیکم تاسو باندې فرض کړل شوی دی القصاص قصاص فی القتل ای فی مقتولی قتل العمد، فی مقتولی قتل العمد. ځکه قصاص دا صرف په قتل عمد کې دی، نو دی وجنا مقتولینو د په قتل عمد کې تاسو باندې قصاص دا فرض کړل شوی دی. قتل دی پنځه قسمه دي، پنځه قسمونه دي د قتل. یو قتل عمد دی. قتل عمد چاته یی څته د یو سړی قتل وکي او تا اراده هم د قتل کړی وي، اور د سی سره ته هغه وهه څه هغه آله د قتل هم وي، لکه مثلا توپک، تمباچا، توره، صحیح شو، د آله د قتل دي، آله د قتل د هم استعمال کا اور اراده هم د قتل کړی دی، نو دا قتل عمد دی. او د دې ولا سزا څه شي؟ قصاص. او ځکه قصاص معاف کړل شي ورثاو د طرفنا، نو بیا خون بها ورته یی چې مجازن دی باندې اطلاق د دیت ولا کېدل شي، نو بیا به هغه ورکول شي. صحیح شولا. دویم قسم هغه شبه عمد دی. شبه عمد دا هغه قتل دی چې ته خپ غصه خپ جلال کې یو سړی سره د جګړه دی، اور هغه ته دسي آلی سره وایي چې عموما هغه سره سړی قتل کیږي، عموما لازمن نه، عموما لکه مثلا غټه ډانډا شولا یا اندرنګي غټه ټیګه شولا، د سره عموما څه د غټه ټیګه باندې یو سړی پسه وایي او بس مرد کو یا غټ پتک ورته راواخلي لاوړ، نو عموما هغه سره قتل کی خو لازمی خو نه دی کنه، نو دا شبه عمد دی. د دې ولا سزا څه شي دی؟ د دې ولا سزا هغه دیت دی اور کفاره د قتل دی. صحیح شو. څه هغه کفاره د قتل څه شي دی؟ یعنی غلام آزادول دی مسلمان، اور یا اندرنګي د 2 میاشتې پر لپسې روزه ستل دی. صحیح شو. بل یو قتل خطا دی. قتل خطا کې به 2 صورتونه دي، قتل خطا فی الفعل، قتل خطا فی القصد. قتل خطا فی الفعل دا دی کنه، لکه اوس ته خکار کوي، اوس ته خکار ته ناخ کا خستی دی ښا څه هغه دی خرچا. صحیح شو. ناخ کا د خستی دی توپک ته ورته برابر کو، دغه زینا ست څنګه ډاز وکړو، دغه د سرګول چې د خدای غار کو پار کی یک دمی راکو سره ټوپی کو تا ګولې سره دغه سرګول چې په دې خټ په دې سار ولګید مړ. نو ګوره دا خطا فی الفعل دی. تا خو وشتل دا نه کنه، تا خو وشتل هغه غرڅا او ته یقین چې دا غرڅا دی هغه وا غرڅا، نو دا خطا فی الفعل دی. اور بل خطا ول صورت فی القصد دی. خطا فی القصد هغه دا دی چې تخکار ته وتلې تا لري نه وکتلو، یو دسی یو سویره د وکتا، یعنی یو شیز د وکتا او تا د غالب ګمانو چیرې د غرڅا دی یا مثلا سویا دی، څه شي ښکار ته کوي او تا ورته توپک خراسان کو، او دغه خدایواله سرګول جی وختي وتل او قضای حاجت د فاره په ځان باندې صدر رچولې او نو باس دا څکله تا ډاز وښتو په منډو باندې لاړ څکله درواړه ول دي سراګیرنی ولی وخت دی والی ساله دا څه وشو هغه مړم. نو دا خطا فی القصد. دا کته اراده خو د ښکار کړی و او دا ولګید انسان، نو دا د دې ولا سزا قصاص نه دی ښا، د دې ولا سزا هم دیت دی اور کفاره دی. خو شوي خاجبل یو صورت قائم مقام د خطا. قائم مقام د خطا دا دی کنه ست سبب جوړ شي د بل قتل کیدو ولا سبب جوړ شي. څنګه سبب جوړ شي؟ لکه مثلا
تا ته الله تعالی غاټ وجود درکړی دی ها مولوي صاحب او تا سره یو وړوکی ماشوم پروت دی او شپې خو تا ته باته لاګي نه چېره په کوم ان واوختې نو څه کله را واوختې هغه ماشوم د ځان لاندې ده نو باس هغه ډیر وړپی ده خو دې ته څه پاته دې ته څه پاته لګي چې مالا نه چړپیږي نو بس لګي و نو بستا نو دا قتل خطا دی اور قائم مقام خطا دی صحیح شو او یا دې اندرنګ دی ولا بل یو صورت دا جوړیږي لکه دغه اکسیډنټونه صحیح شو اکسیډنټ د وکړلو نو دا اوس قائم مقام د خطا دی صحیح شو حادثه تا وجنه حادثه وشوله اکسیډنټ وشولو نو د دې ولا سزا څه شری کفاره دی دیت دی اور کفاره دی صحیح شو حاجی بل یو صورت هغه قتل فی السبب دی پنځم صورت قتل فی السبب قتل فی السبب دا دی کنه ست یو سړی مړکیدو د پاره یعنی هغه څه د واجینه مړ شو هغه د پاره د تاوله فعل د سبب ګرځیدل لکه مثلا تشبی یو کنده وکنله صحیح شو څه شي د پاره دی وغو په کنده وکنله نو تلاړلی او د شولې سبای منځ ته خو ته پسینه سبای اذان شوی او هغه کندې کې سرګوله چې پریوتلو او خدایواله پټاکی مړ شوی صحیح شو نو څکله سحر را پارتلی یا سرګوله چې مړ دی ولی مړ دی هغه کندې کې نو باس تندې ته ټاغ ورکو دا کنده خو ما کنه لیوا نو دا قتل څه شه دی قتل فی السبب دی صحیح ولا دې کې د دې ولا سزا دې کې دیت نشته دې کې صرف کفاره دی حاجی نو دا پنځه قسمه قتل شو علیکم القصاص فی القتل نو قصاص صرف په قتل عامت کې دی الحر بالحر آزاد دا برابر دی آزاد سره نو دې تعبیر ولګو الحر یساوی بالحر والعبد یساوی بالعبد والانثى تساوی بالانثى دغه تعبیرونه مونږ ولې ولګول ځکه زمونږ احناف او مسلک دادې څ نفس په بدل کې به نفس قتل کول شي چاهه آزاد سره اولګیدل غلامی قتل ک د غلام په بدل کې به آزاد قتل کول شي صحیح ولا شوافی حضرات یی څ غلام په بدل کې به آزاد نشي قتل کول ولی دلیل دغه آیت مبارکه ګرځي الحر بالحر اور موږ د پر احناف د پر دلیل كتبنا عليهم ان النفس بالنفس صحیح شو وكتبنا عليهم ان النفس بالنفس دا موږ د پر دلیل دی او شوافیو د پر دغه دلیل دی اوس دینه جواب څه شه دی یو جواب بعضی مفسرین خدا کوي صدقه آیت مبارکه بس منسوخ دي دغه آیت مبارکه منسوخ دي په آیت كتبنا عليهم ان النفس بالنفس سره اور بیا بعضی مفسرین محققین هغه ورته دا جواب کوي چې نه د آیت مبارکه منسوخ نه دي بلکې دغه آیت مبارکه تعلق هغه نفس مساوات سره دی نفس مساوات سره یعنی د دې کې دغه با سره غلی دی کنه دا مساوات د پاره دی د بدلیت د پاره نه دی چې حر په بدلی د حر کې اور ابد په بدلی د ابد کې انثى په بدلی د انثى کې نه بلکې دا مساوات سره دی اوس مساوات سره دی نو دې د پاره به یو تاریخي پس منظر ذکر کی د دې آیت مبارکه محل ورود به ذکر کی ها صدقه آیت مبارکه نازل شوه کله دی د دې محل ورود څه شه دی اور بیا تاریخي پس منظر څه شه دی تاریخي پس منظر داو د دې محل ورود داو څه مخکې به دا طریقه وا څه اوس مثلا دوی قبیلې دي یو قبیله زورور ده یو قبیله کمزوري ده نو غو به د څه کولو څه اوس زوروري قبیله ولا کس راولګیدله د کمزوري قبیله ولا یو مشر سړی آزاد سړی قتل کړل آزاد نو بیا خو قصاص راتلو نو دغه سړی څه کم قاتل دی انده به قصاصن قتل کیږي کنه نو دغه زوروري قبیله به ورته ویلو چې نه مونږ دا سړی نشو درکوله خو غلام قتل کو نو غلام به د تدرکو قصاص ور نواخلو دغه آزاد سړی مونږه نشو درکوله هغه په دې باندې مجبورو ځکه چې چرته آزاد مطالبه ور نه کوله نو بیا خو هغه آزاد کوم اصلي قاتل دی هغه ورته سم نه میلوي دلو او یا بلدا صدقه غریب ضعیف قبیله ولا کسر اولګیدله د زوروري قبیله ولا کسي قتل کړله
اوس دغه ضعیفه کما قبیله ده د دې ولا غلام ده اور د بلې قبیله ولا کس غلامی قتل کړی دی یا آزاد قتل کړی دی خو اوس په هغه غلام قتل کیږي کې اساسا خو دغه زوراوري قبیله ولا به ورته یلو نه مونږ دغه غلام نه قتل کوو بلکې مونږ به د پلانکی ملک صاحب زوی قتل کوو صحیح شو یا پلانکی ملک په مونږ قتل کوو دغه غلام باندې مونږ څه کوو نو دغه طریقه به هغه کوله نو الله آیت مبارکه نازل کو الحر بالحر آزاد مساوی آزاد سره دی ابد مساوی ابد سره دی دا نه آزاد په بدله کې ته غلام قتل کی لکه آزاد زوراوره قبیله لګیا شي د ضعیفی قبیله والا اور اندرنګ یا ابد په بدله د ابد برابر دی ابد سره ابد په بدله کې به آزاد نشي قتل کوله بلکې بعینه هغه قاتل به قتل کوله شي پوه شي په خبره الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفي له من اخيه شيء فمن پس هغه قاتل عفي معاف کړل شو له دغه قاتل د پاره من اخيه من دم اخيه المقتول من دم اخيه المقتول د وینه د ورور د دي څنګه مقتول دي نو دینه د اهل سنت والجماعت یو مسلک ثابت شو چې خوارج یې چې مرتکب د کبیره د خارج عن الایمان دي نو قتل دا هم کبیره ګناه ده نو اوس ګوره دغه ځای کې قاتل کبیره ګناه کړی دی خو بیا دغه مقتول ولا ورور نه ورته یلی مقتول مؤمن دی سدی ولا ورور نه ورته یلی معلومه دا شو چې دا هم مؤمن دی نو بهرال من دم اخيه المقتول شيء یعنی عفیا شيء څه شی ورته معاف کړل شو او دغه شی نه مراد څه دی ولیکو والمراد منه القصاص المراد منه القصاص یعنی مراد دغه شی نه قصاص دی نو څه کله څه شی ورته معاف کړل شو نو فسقط القصاص نو ساقط شو القصاص ووجبت الدية لبقية الورثة ووجبت الدية لبقية الورثة نو واجب شو دیت باقی ورثه د پاره وګوره دغه دیت اطلاق دی باندې مجازن کیږي ښا امام شافعی رحمت الله علیه څخه قصاص معاف کړل شي نو بیا به دیت لازم وي او دا به محدد بالدیت هم وي یعنی څومره دیت دی کنه هغه دیت نه زیات نشي مقررولای صحیح شو او کم هم نشي مقررولای زمونږ احناف مسلک دا دی صدې کې دیت نشتا دې کې صلح دی صحیح شو کچرته ټولې پیسې ورته معاف کړي معاف تکي او کچرته دیت مثلا جوړیږي 10 لک او دور نغواړي 50 لک نو کول شي ښا دا به محدد بالدیت نوی د صلح دی خون بها دی په څومره باندې دا رضی کیږي رضی شي صحیح دی فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع فعليه اتباع فاوس دې باندې دې اتباع کول اتباع معنا لګیدل بالمعروف په خې طریقې سره یعنی په خې طریقې سره لګیدل دی قصاص خو معاف شو کنه اوس دیت دی نو دیت په خې طریقې سره غواړي نو تعبیر ور سره ولګو مولوی صاحب اي يطالب هو بالدیه اي يطالب هو بالدیه بالمعروف یعنی مطالبه وکول شي دغه قاتل نه په دیت سره بالمعروف په خې طریقې سره بونه غواړي بدون عنف وشدت بدون عنف وشدت بغیر د سختینا یعنی ګوره اوس دیت څه تور نه غواړي کنه نو په خې طریقې ور نه غواړه یعنی دا نه چې سحر ورته هر سحر ور خلاص وي او دروازه ورته وډبای ها یره دیت رو بس کنه دا ګوره خاطر طریقه خو نه دی کنه ها څه به خلکو ته یې یره وګوره زما پلاری مړ کړو ها قصاص مرته معاف کو اوس دیت ور باندې پاتې دی نه رکې رته خاص ور پورې نو خلک وین څه خدای د غار کته پلار وینه خرڅه ها پیسې ور نه غواړي نه په خې طریقې سره ور نه غواړي خو بل طرف ته قاتل ته هم یې ښا و اداء الیه باحسان څه خدای د غار کا څه کله ته قصاص نه بچوي قتل نه بچولې او دې ته دیت ورکا کنه ټال مټول ور سره څه شي ته کوي چې تزمکه خرڅه کا او خرڅ کا څه وکا دې ته دیت لاند کا و اداء اور ادایگی دے الیہ الی ورثۃ المقتول و اداء اور ادایگی دے الیہ الی ورثۃ المقتول یعنی ورثه د مقتول ته به احسان په خې طریقې سره څه معنا
ولګو تعبیر بغیر متول متل منا ټال مټول توا سره توا بغیر متول من القاتل یعنی قاتل د طرف نه ټال مټول نوي ښا ذالک تخفیف من ربکم ورحمه ذالک دغه قبول د عفو ګور الله تعالی دا قانون رو بستلو څه قبول د عفو ورکشتا کچرته تا ته ګور ټیمم پورا دی مقتول کې درې حیثیت دي ښا مقتول کې څو حیثیت دي درې یو حیثیت دادې کنه انه عبد الله صدا د الله بندا دی قتل دا قتل کړل شو د الله بندا د قتل کړي الله حق کوم شتا کنه الله بندا د قتل کړي دویم حیثیت انه مواطن الدوله صدا ریاست ولا شهری دی دغه ملک ولا شهری دی هنګو شهری پاکستان شهری د قتل کړي صحیح شو دوا حیثیت دریم حیثیت انه قریب لاناس صدا رشتہ دار د انسانانو دی ها یعنی رشتہ دار دی د چا پلار دی د چا ورور دی درې حیثیت شو کنه مقتول ولا اوس دغه ځکه الله تعالی حق د اناس د مقدم کړی دی ها حق د اناس د مقدم دی کني الله قانون خدا دې د قصاص کړی صحیح شو او حکومتي قانون هم دا دې چې د قصاص کړی شي خو اوس ګوره ورثه وتا ها اختیار ورکړی دی ختی مفکې مفکول شي صحیح شو نو اوس دغه اختیار شریعت څخه دغه اناس او رشتہ دار او ورثه او تور کړی دی الله فرمایي ذالک تخفیف من ربکم ورحمه صحیح شو خو اوس دې کې یعنی درې حیثیت دي درې حقونه دي نو ګوره یو حق څه ته معاف کو نو ګوره بل حق د الله ابد کنا نو دیت ورکا صحیح شو دیت ورکا دا د الله اوس قانون یعنی حکم د متوجه شه اور بل انه مواطن الدوله نو ګوره د ریاست شهری دی هغه ته خپل حق معاف کوي خنه معاف کوي ها نو شریعت تا یعنی ریاست هغه اوستا باندې سزا مقررول شي یعنی اگر کا ورثه او د مقتول ته معاف کړل کنا او ته بیا عدالت ته وې چې بس هغه خو معاف کړم کنه نو هغه ته وې چې هغه خو معاف کړي او ته یو پاکستاني قتل کړی دی 15 کاله کې دې درته صحیح شو نو هغه د خپل اختیارات استعمالول شي ځکه هغه وربني حق شته ذالک دغه قبول د عفو د ولی ذالک مشار الی ولی کو ذالک تخفیف من ربکم سرا ذالک ای ذالک الحكم المذکور من العفو ومن اخذ المال دغه حکم مذکور څنګه عفو ولدي اور اخذ د مال دی یعنی قصاص هغه معاف کیږي هم اور هغه بدل کی اخذ د مال څه بدل صلح دی خون بها دی اور احناف پنیز باندې څه اطلاق د ور باندې دیت کیږي خو مجازن نو دغه حکم څه دی تخفیف من ربکم ورحمه تخفیف د تخفیف ته من ربکم جانب د رب د تاسو نه ورحمت مهربانی دی تخفیف معنا مهربانی کول شي فمانع ددا پس هغه څوک چې هغه تجاوز وکړلو بعد ذالک بعد العفو رست د عفونا فله یعنی عفونا تعدی څه شری فقتل القاتل قتل کړلو دغه قاتل یعنی د دې کې مصالحت هم ورسره وکړو دیت واخستو پیسې واخستلې لکه څنګه مونږه پښتنه کوي کنه ها صلح ورسره وکي پیسې ورنه واخلي ها پسونه ورنه وخري جرګي وشي خبره خاتمه خو بین خبره زړه کی وی کال زو با څکلی ور باندې واز بار شي نو به قتل هم کی نو د فمنع اعتدا بعد ذلك بعد ذلك العفو اي فقتل القاتل فله پس دې د پاره بیاوی عذاب الیم دردناک عذاب او دغه عذاب یې چا د پاره دی هغه د مقتول ورثاو د پاره چې چا قاتل سره صلح وکړه او بیا هم قتل کړل ولکم فی القصاص دې کې फायदा قانون د قصاص بیانېږي ولکم اور تاسو د پاره خاص تاسو د پاره فی القصاص په قصاص کې حیات ژوند دی تنوین د پاره د تعظیم یعنی عظیم ژوند دی عظیم ژوند څنګه دی داسې چې کله قصاص ولا قانون د نافذ وي نو خلق به یریږي قاتل به یریږي څنن خو زدا قتل کوم خو سبب دې په نتیجې کې زم قتل کېږم نو خپل ځان هر سړی باندې ګران وي نو هغه به قتل نشي کولای لکه نن سبا زمونږ په ملک دغه قصاص ولا قانون نشته نو څومره مړي ډیر دي
هر یو سړی مړی کوي لغوندې غصه راشي ډاز مړی وکي ځکه هغه ته پته دی چې بس بیا به ورسره راکاږو نو صحیح شوه اول به وتښتم اور که بیا ګرفتاره شم مړه عدالت دي کیسونه دي لړاوه پوه شوې ضمانتونه دي وکړه نه څه کله قصاص قانون وی نو بعد بیا هیچا مړی نشو کولی صحیح شوه همدارنګې لکه نور حدود دي لکه غله سړي نه لاس کټ کول اوس نن سبا دغه حدود نشته ګوره هر یو سړی غلا کوي څه کله یو سړي نه ته لاس کاټ کی یو خال نه نو بل یو کس د جرأت نشي کولی چې هغه غلا وکړي دې د واجې نه دغه افغانستان کې اوس هم خو مخکې کم حکومتو هغه انتهایی مستحکم او دغه ټول حدود دا ورکې نافذ وو نو هلته به ساره دغه جرمونو ولا خلک درته میلوېدلو نه زمونږ هزاروي صاحب رحمت الله علیه دغه بیان کې به دا خبره کوله چې موږ افغانستان ته لاړو نو زما مشرانو ته ویلو چې یاره دغه حد سے جری کیږي د غله ولا موږ په قرآن کې دا پړو حدیثو کې خدا مونږه عملی طور سره قتل غواړو چې را د غلنا لاس سرنګي کټ کیږي نو موږ په مخ کې دا حد جاری شي نو زاغوره ته ویلو چې د سیوکو تاسو د افغانستان کې وګرځو یو غل راولو تاسو نو موږ ونه لاس کاټو نو غل نه میلوي د الته څه غال میلاو شي ته موږ نه لاس کاټو صحیح نو بیا غلې نه وی کنه باندې د واجب نه خلکو په پیسو بوجیانی الته په کروڑ باندې پریک دولې چوک د سينو څلاسي ورته وړي نو دغه حدود د ټول دغه فیدی دی ورکی چې هغه نافذ شي شریعت ظلم نه کوي اندې د واجب نه دومره بهترین ټکي الله تعالی دغه کې راوړي یا اول الالباب اے عقل مندو عقل خواندانو دغه قصاص کې تاسو د پر ژوند دی یعنی کچرته تاسو کې عقل وکنه نو دې کې ژوند تاسو د پاره او نن سبا چې کم خلک د عقل داوی کوي چې مونږه عقل مند یو او مکه خلک هغه دغه حدود باندې اعتراضات کوي چې نعوذ بالله دا وحشیانه قوانین دي دا ظالمانه قوانین دي رغله سړی نه لاس کټ کوا ټوله 1 लाख روپی پټی کړی دي او بیا ون لاس کاټ کا بونډه کا اندرنګ یې مړ کړه دی او بیا هغه تر خلکو په مخ قصاص کا یې زنا کړی دي څه وشو هغه به ته سمسار کا د ټول ظالمانه نن سبا زینوانه خو ځکه زیات دي کنه ځې په ځې باندې زینوانه ځکه د حدود نشته کنه ته یو سړی ورکه سمسار کا بل د نر بچی ته ورته سراشه هغه به چې ما پلان نه کتو باندې هادي بس کانو ته چټینګی تللی شي نو دا حدود شتانه نو دی وجنه دا ګناهونه نن سبا عام دي کنه نو یا اولی الالباب اے عقل مندو لعلکم دے دا پارا تتقون نو دا مو اول کا لعل لامی کیسرا ای کئی تتقون تحذرون القتل کئی تحذرون القتل یعنی دے که تاسو دا پارا عظیم ژوند دے سی یو سڑی قصاص کولو سرا تمام انسانیت محفوظ شو کرنا صحیح شو تمام بشپی 3 بجے گرزا تا تا چوک سے نشیلے لعلکم تتقون